حمزه بابا فرمایي چې خپل ژبې خپل تهذیب ورته چې شاکا، خپل ژبې خپل تهذیب ورته چې شاکا، بلګرتیا له هغه قابه ژوندون نه کا. اول خپل ژبه پس ته نورې ژبې، اول خپل ژبه پس ته نورې ژبې، بې بنیاده عبارت خو سمون نه کا. تاسو به چرې وداني بغیر بنیاد نه دی لیدلي، او چې کومه وداني بغیر بنیاد نه جوړه شي د ځمکې په سر نو هغه ډېره زر راپرېوځي. په ټوله دنیا تاسو نظر واچوئ، چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکا، ټولو ته وګورئ، د هغوی د ترقۍ راز څه دی؟ په دې سوچ پکار دی. ترقي هله کېږي چې کله یوه ژبه د نصاب ژبه وي، د کتاب ژبه وي، د مارکیټ ژبه وي، د عدالت ژبه وي، او د رسنۍ یعنې د میډیا ژبه وي، نو هغه ژبه ترقي کوي. په دنیا کې ژبه د دې نه بغیر په بله لاره ترقي نشي کولی. تاسو په خپله ژبه سوچ وکړئ چې ستاسو ژبه چې دا په کوم معیار ولاړه ده. که د شمیر په لحاظ شي نو پښتانه د 10 کروړو نه زیات پښتانه په نړۍ کې بشته دي. په پاکستان کې د پښتنو شمیر په 2م نمبر دی. د پاکستان د مردمشمارۍ د رپورټ مطابق بیا د هغې نه پس په افغانستان کې په کروڑونو پښتانه اوسیږي، په کراچۍ کې اوسیږي، په عربو اماراتو کې اوسیږي، نور عربو ملکونو کې، په یورپ امریکا کې اوسیږي. تاسو سوچ کوئ چې د کومو هیوادونو پرمختګ کړی دی، د دغه هیوادونو وجه دا ده چې هغوی په خپله ژبه کې تعلیم حاصلوي. کله چې ته په خپله ژبه کې سبق وایې نو ستا ټول صلاحیتونه په کار راځي. سوچ تا خپله ژبه نه زده کړي نو بله ژبه ته نشي زده کولی. اول به خپله ژبه زده کوې نو بیا به وروستو بله ژبه زده کوې. او د خپلې ژبې اهمیت څه دی؟ زما یو ملګری دی د پېښور ښار اوسېدونکی دی، الله دې وبخي، تېرو ورځو کې وفات شو. نو هغه ما ته ویل چې یاره ما ته خو پته نشته چې زما مورنۍ ژبه څه ده. وایي چې موږ په کور کې اردو وایو او پلار مې پښتون او مور مې هندۍ ده، د ښار ده، خو هغه له ډېره ښه پښتو ورتله. نو هغه ته ما وویل چې ستا یو امتحان زه اخلم خو ما ته به رښتیا رښتیا وایې. ما چې ستا مورنۍ ژبه زه تا ته ښایم چې کومه یوه ده. ما ته وایي څنګه؟ ما ورته وایي ته خوبونه وینې؟ هغه راته وایي هو. ما په کومه ژبه کې خوبونه وینې؟ ما چېرته دې په انګریزۍ کې خوب لیدلی وی؟ نه. ما په اردو کې د خوب لیدلی وی؟ نه. ما په هندکو کې د خوب لیدلی وی؟ نه. ما خوب په څه کې وینې؟ وی په پښتو کې. ما بس دغه د مورنۍ ژبه ده. تاسو خوب چېرته په بله ژبه کې نشئ لیدلی. تاسو له به ښه انګریزي درځي، ښه اردو به درځي، ښه فارسي به درځي، خو د خپلې ژبې نه علاوه په بله ژبه کې خلک خوب نه ویني. نو چې کومه ژبه ستا په لاشعور کې پرته ده نو د هغې په تا حق دی. خو دا خبره هم یاد ساتئ چې خپله ژبه مورنۍ ژبه وي، که نه تاسو ورته میرنۍ ژبه وایئ. خپله ژبه چې ده د مور ژبه وي، د میر خپله ژبه وي. ځکه چې دغه مورنۍ ژبه چې ده دا چې ستا سره ده نو ته لکه د مور په شان د دې قدر کوي. خو چې تا باندې خپله مور ګرانه ده نو د پردو میندو ته به هم سپک نه ګورې. د دنیا هرې ژبې ته به احترام ورکړې، د هغې به خیال ساتې، د هغې به عزت کې، ځکه
خپله ژبه چې دا مورنۍ ژبه ده، دا نورې ژبې چې دي دا تروریانې دي، چاچیګانې دي، تنداریانې دي، بابیګانې دي. صحیح ده که نه؟ د خپل قوم په مینه کې به نورو قومونو سره بغض حسد نه کوې. خپل قوم سره مینه کوه، خپل صفت کوه، خو د بل چا غیبت مه کوه. نو هله به ستا قوم پرستي مثبته وي. د جذاب صاحب چې دی نو دی د ژبې ماهر دی، خو زه د قومیت ماهر یم. ما په قومیت پی ایچ ډي کړې ده. نو قومیت هغه وخت عذاب شي چې کله ته د نورو قومونو نه کرکه وکړې. نو د نورو قومونو نه به کرکه نه کوې، د خپل قوم سره به مینه کوې. موږ چې راټول یو دلته، تاسو سوچ وکئ، موږ فرض که بله ژبه وایو، موږ په انګریزۍ کې سبق زده کوو، تعلیم زموږ په انګریزۍ کې. تاسو چې کله په انګریزۍ کې سبق زده کوئ نو تاسو خپل مذهب نه وایئ، په هغې کې تاسو خپل مذهب نه وایئ، په هغې کې تاسو خپل روایات نه وایئ، په هغې کې تاسو خپل اقدار نه وایئ، په هغې کې تاسو خپل اتلان نه وایئ. نو چې کله ته پردۍ ژبه وایې نو ستا نه به دا څیزونه پاتې کېږي. ته به د خپل ځان نه لرې وځې، ان تر دې چې ستا خپل جامه، پیزار، خوراک، غم خادي، تګ راتګ، دا ټول هر څه به بدلېږي. ته به د سلام په ځای باندې هلو وایې، های به وایې. صحیح ده؟ ته به بیا مطلب چې د اختر او ادینې په ځای باندې به ته بیا د کرسمس د ښه خبرې یې. صحیح ده که نه؟ ته به د خپل کلي د حجرې نه نه خبره او د هغې په کمیونټي سنټر باندې به ښه خبره کولی شي. نو چې کله ته خپله ژبه وایې نو خپل هر څه وایې، خپله ژبه، خپل روایات، خپل اقدار، خپل تاریخ ته وایې. او چې کله دا خپله ژبه نه وایې نو په بله ژبه کې د خپلې ژبې روایات او تاریخ نه ویلی کېږي، هغسې نه ویلی کېږي. تاسو اتړ چې دی که نه، اتړ خو اول په انګریزۍ کې لیکلی کېږي. دا څنګه به یې لیکې؟ اتړ چې دی چې ته لیکې نو مسله به جوړوي. په انګریزۍ کې د پښتو ډېر ټکي دي خو هغه موږ ته پته نشته. لکه کړي چې ده هغه موږ څوک ښوروا ته وایي او څوک د لاوڼ چې دی دغه د شوبلو نه چې کومه ترکاري جوړه شي ته موږ کړي وایو. نو هغه کړي ده خو چې په انګریزۍ کې لاړه شي د CURRY ته جوړ شي کړي، موږ ورته کړي وایو. زموږ د نیکونو په ابتدا کې د ټولو نه اول ایجاد کړی دی بیچن یو د وړو کولو په لاس باندې یو وړوکی غوندې مشین دی، د دنیا وړومبی مشین دغه دی. نو بیچن چې ده د انسان اول ضرورت موږ ته په تاریخ کې ویلی کېږي چې وړومبی ایجاد پایه ده، ویل دی. انسان اول د ډوډۍ ضرورت لرو، وروستو پایې ضرورت راغلی دی. نو دغه بیچن چا لیدلی ده نو هغه دوی ته ویل ښکارېدو. هغه ګولي، دوه پلونه یي، پایې کې سوری په منځ کې. نو د خلکو دا خیال و چې دا جوړې د دورې اچولو دپاره پکې دوه پایې دي او دا داسې شی دی. هغه اصل کې وه بیچن. نو بیچن ته دنیا MACHIN بیچن، د دنیا ورته مشین وایي. خو موږ دومره په احساس کمترۍ کې یو چې موږ ته د خپلې ژبې زور نه دی معلوم، د خپلو روایاتو اقدارو نه خبر نه یو. نو چې دا ورځ کومه ورځ چې موږ مانځو او ستاسو استادانو صاحبانو په خاصه توګه مبارکي به ورکړمه پروفیسر جاوید صاحب او د هغې ډپارټمنټ ته چې هغوی د مورنۍ ژبې ورځ په دومره ښکلي ډول ونمانځله. ستاسو کالج ته، ستاسو پرنسپل صاحب ته مبارکي، ستاسو پروفیسرانو صاحبانو ته، ستاسو د اکنامکس پروفیسر دومره ښه غزل ووایي. نو مطلب چې ستاسو د اکنامکس د پروفیسر دا حال دی چې پښتو والا به څنګه، اردو والا، انګریزۍ والا به څنګه.